خدای روزگار خو را باندې چپه سو مجبور یم چې یو کار نه یو کار وکړم هر خوا مې چې لاس خپې واچول هېڅ شی جوړ نه سو راځه مال دغه عریضه نویسي ډېر ښه مسلک ده فقط یو ورقه صاحب 100 روپۍ 80 روپۍ 80 روپۍ 50 روپۍ د ورځې چې لاس دانې صاحب ولیکې هغه د صاحب چې د ډوډۍ خاوند کېږي دغلته خدای مهربان ده کېبنم یو نه یو به را پیدا سي مثال ماما سلام علیکم وعلیکم دلته یم دلته یم ماما چېرته یې سلام علیکم وعلیکم سلام جوړې ښې بخیر یې صحت دې ښه ده زما یو عریضه په کار وه عریضه هو دواړو سترګو وایم په دواړو دیدو داس عریضه ورته ولیکمه صاحب چاپي عریضه غواړې هر شی چې مقصد عریضه کار ورکي کار چاپ ناچاپ کښېنه تی لیکې لیکلی سي داس عریضه ولیکم صاحب عریضه نویس یم صاحب خبره خو تا ده که نه ماما وایه چې زما ستا وایه نه اوس یې مه لیکه نه لیکمه ما یو کور نیولی و په ګراو باندې په ګراو باندې او نو وروره دا کور مې چې ونیو پیسې مې ورکړې خط مې ولیکه او چې کله ورځمه بس ما نه مخکې بله کډه تلې ده هغه کور په 2 نفرو باندې ګراو کړی ای دوی ته د خدای خیر ورنکړي اوس ولسوالۍ ته عریضه لیکو ولیکه ولسوالۍ محترم مقام ته زه چنارګل د پنباګل زوی د برکلي اوسېدونکی عرض لرم د انځرګل رهنما ما ورنه یو کور په ګراو اخیستی و کله چې ما هغه کور ته کډه وړله او ودرېږه دا مه لیکه چې کډه مې وړله او بس ودرې دا مه لیکه که نه دا مه لیکه وایم زما نه مخکې بله کډه راغلې وه دې خدای وهلي زما سره دوکه کړې چل یې کړی فریب یې کړی دا د خدای غرق کي دا د خدای تباه کي چې زما ګیر ته راغی باور وکړه که ژوندی پرېږدم نه دا مه لیکه دا مه لیکه نه دا مال مه لیکه دا ما په غم که کړی که نه عریضه کې څوک دا شی نه لیکي وایم دغه مه لیکه ای ماما وایم دا مه لیکه دا څه بلا ده دا وایم عریضه کې دا شی څوک نه لیکي ای ماما مالو مشکل مې ولسوالۍ کې چې دې په ځای چې حل شي نور راته جنجال جوړېږي دا مه لیکه که نه ای وهم دې په خدای لا حول ای ماما خدای ته وګوره دا مه لیکه که نه دا څه بلا یې وایم دغه مه لیکه لا حول ولا قوة بالله خدای ته وګوره دا مه لیکه که نه دا یم په څه شي امضا وکړم نو تا خو د ما قبر کیندلی ده په څه شي امضا وکړم نه ته دا څو کله کېږي عریضې لیکې څو کله کېږي عریضې لیکې زما اوله ورځ ده سړی ورته پن کړي همداسې ودې وهي اوله ورځ ده نو موږ خو دې غر کړلو خدای دې نه کوي چې غر کړی مې خو تا ولې ولیکه عریضه نویس هلک همدغسې کوي که نه چې هر څوک هر شی وایي هماغه لیکي بدبختي همدا ده ځینې شیان هر څه چې ویل کېږي هغه لیکل کېږي نه په یو شي باندې باید فکر وکړي بیا یې ولیکي که نه د تا اصلي مسلک څه شی ده زما والا ماما رښتیا ورته وایم که نه ما هلته ریډه چلوله ریډه د کچالو هغه ښاروالي کسان راغی چې بیا میاشتې 5,000 روپۍ به ښاروالي کې تحویلې یا ریډه دې ولټېسي نه ما بچې یم زه خو تر میاشت 5,000 عاید نه لرم ریډه مې پرېښو صاحب راځم هلته کې ډېر ښه عاید ده د ورځ 16 عریضې ولیکم صاحب دانه 50 روپۍ دا 50 ورکړه داسې سنجش دې ورته کړی دوه عریضې چې داسې خلکو ته ولیکي خلک یې دامه
اوس زه تا ته یم چې دغه مه لیکه او ته لګیا یم دغه مه لیکه زه درته یم چې مه کوه او ته چې دا مه کوه زه درته یم چې پرېږده ته وایې پرېږده ولې هغه خلک هم چې ما وکت یو ورځ علي صبروي سر ته ولاړم دا سړي چا شی ولې هغې لیکل هغه مسلکي و هغه مسلکي و هغه ښې خبرې لیکلې هغه څه چې د هغه په زړه هغه نه لیکه ته دا ځینې رسنۍ غوندې په خدای د ځینې رسنۍ دې لیدلې یو څه چې مقصد دغه واورېدل بس وخت به دا ټول پې خبر کړي یو دقیقه موږ پرېږده ما دلته جنجال دی یاره څه خبره ده وروره ټول ما ته ګوره زه نور نه کوم دې خواره ای خدای دا خلک